صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مندو سٹیج باندی تشریف فرما زما استاذ محترم حضرت مولانا قاری نور اللہ سے دامت برکاتہم العالیہ نور ددی علاقی ستر مشران علماء کرام او زمون میلما سید نور الامین باچا سے او زینت المحدثین شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتہم العالیہ اغی تشریف فرما دی چونکہ وقت مختصر دے زساسو تا دا قرآن کریم بارکی یوسو مختصر خبری او یوسو خبری دا قرآن کریم دا استاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک عرض کو عزت مند قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک منگ نازل کڑے دے دا قرآن او منگ با دا قرآن کریم حفاظت کو اللہ تبارک و تعالی وائے نن رب العالمین تاسو باندی دیر فضل او مہربانی وکڑلا چی دا مولانا سیب پا محنتونو باندی اللہ تبارک و تعالی ستاسو بچی صد قرآن کریم حافظان کرل او سید قرآن کریم ناظر اخوان ویون کی جوڑ کرل نن رب العالمین ستا بچے دا قرآن کریم حافظ کو اللہ دا اغی کتاب ستا بچے حافظ کو چی خپل رب العالمین فرمائی چی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ وی منگ نازل کڑے دے دا قرآن زما کلام دے زما خبری دیو نن مستا بچے دا اغی کلام حافظ دیر لو یا خوشحالی رب العالمین نن تاسو باندے راوست تاسو با یو خبر علماء نا اوریدلی وی چی دا چا اللہ بچے دا قرآن حافظ کی نوی دا نبوت علوم پسینہ کی محفوظ کرن دا با تاسو علماء نا اوریدلی حافظ قرآن دا نبوت علوم پسینہ کی محفوظ کرن دا سمانہ لری دا دی مطلب دا دے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امت نمخ کی چی سمر امتو نراغلی دی پا آغی طولو کی دا پیغمبر نا علاوہ امتی دا پیغمبر امتی چیو آغا دا اسمانی کتاب حافظ نو صرف چی کم پیغمبر باندی با کم کتاب را نازل شو اق پیغمبر بد اق کتاب حافظ امت کے اللہ دا اسمانی کتاب حافظ ندے پیدا کرے او نن ستا بچے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی اللہ دا اسمانی کتاب حافظ نستادی بچی اگا کتاب حفظ کو چدا با اللہ پیغمبرانو تیادو او امتی چرتا دا دی امت پوری اسمانی کتاب ندے یاد کرے دا بصرف پیغمبر یادو نن اللہ ستا بچی تا اگا کلام یاد کو چاگا با پیغمبرانو تیادی دو نستا بچی دا نبوت علوم پسینہ کی محفوظ کر حدیث مبارک کے راضی چی قیامت کے پیغمبران ادری گی دا ہر پیغمبر بنخی وی پی جندبشی خوچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادری گی یولو یا نخبی دی چی پا امام الانبیاء پسی برستو دا حافظانو یولوی جماعت و طولگی روالی دا حافظان دا بل پیغمبر پسی نہیں
زکه چې د بل پیغمبر په امت کې امتیان د آسمانی کتاب حافظان نو دا صرف د دې امت خصوصیت ته چې الله امتیان د آسمانی کتاب حافظان دا د الله سود دی دا د قرآن کریم معجزه د معجزه چې الله دا امتیان تیاد کو د امام الانبیاء امتیان رب العالمین د آسمانی کتاب حافظان قرآن کریم دا اللہ کلام دے او دا دا اللہ خبری دے او دا دا اللہ وینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنبے استاز شاگردانی سوکو استاز سوکو صفی مدرسہ طلبائی اصحاب صفو او امام الانبیاء استاز ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان ذوالنورین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم دی شاگردان او امام الانبیاء استاذ قرآن بیت ازدکو یورز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل شاگرد توائی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تا وی ما تا قرآن الولا ما تا دا سورة البینہ تلاوت نبی علیہ السلام خپل شاگرد توائی ما تا سورة البینہ الولا اگر شروع شو دا قرآن کریم تلاوت کی استاذ اوری امام الانبیاء استاذ دیو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد قرآن اوری چکل دا تلاوت نفارغ شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفرمائی دا اللہ حبیبہ اللہ سمانی تا تا اللہ زمان نم آغستیو تا تا اللہ زمان نم آغستیو چتا ما توی قرآن الولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی نعم اللہ سماکا او ابن کعبہ ما تا رب العالمین ستا نم آغستیو ما تا اسمان ندیسی وحی راغلیوا چی ابی ابن کعب دی قرآن الولی او تیم وورو رب العالمین دا ابی ابن کعب قرآن ورم اسمان نبا وحی را لو نم براغے نند پلان کے صحابی قرآن نند پلان کے صحابی دا قرآن تلاوت وکی اسمان نبا نم راغے دا صحابی دا اغا مدرسہ او دای استاذ رب العالمین دسی استاذ ورکڑیو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی زکا چی دی نور الامین باچانات وی تاسو تیوی وائی چی زو محمدیم سڑے وائی چی دا علم اخکارکڑلے او دا آواز میں تی دیسی بار تراویستلے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی دا دی قرآن دا استاذ سر بسڑے نزدے کینا نبی علیہ السلام سر دیسی با ورطا نزدی شو او دیسی با ورلدی تندی توکتل دی مختا کأن الشمس تجری فی جبہتی چی سڑے بورت نزدی شو دا مخو دا تندے بے دیسی اخکارے دو لکا پا دی تندی کے چی دا نور دیسی زیراز دیسی دا نور بے پا تندی کی تراتو امام الانبیاء بد نزدی ندیسی حسین اخکارے دو صحابی وائی زور سر پا سفر تلے سفر نا واپس را روان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادش آرام کو مائی چوکیداری کولا دا امام الانبیاء دا چہر انور چوکیدار فاغب پیرادار ما دا امام الانبیاء دا چہر انور پیرادار صحابی والا ویدے کی میں عجیبا نظارہ اولی دلا چی قتل میں یوون را روانش والا خپل زی پریخو دورال پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادرے ون لکٹیم ولانا و بیا روانش ولا لانا دا دا قرآن کریم استازو دا با صحابو تا قرآن خودو چه ون واپس لانا لو دا دوارو جہانو سردار را پاسی دو ماوید اللہ حبیب دیسی نظارہ میں اولی دلا ناشنا نظارہ وا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را تفرمائی دا ناشنا خبر نوا دیکھ دا ناشنا والی سدی دا پخپل اختیار نو راغلی ہی شجرتن استأذنت ربها ان تسلم علی دا خو یو ونوا چی دا خپل رب نی اجازت اغوختو چی زنن پا نبی اخیر الزمان باندی سلام پیش
دا رب نے اجازت غوښتې دی، رب اجازت ورکړې دی او دا غي نه پس راغلی دا په ما باندې سلام دی. دا خو ناشنا خبره نه. حدیث مبارک کې راځي جاء اعرابی یو باندچی راغی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي دا الله حبیبا ایمان می راوړې دی، مسلمان یم، خلق اطمینان غواړم چې مطمئن شم. نبی علیہ السلام ورته وی اطمینان غواړي پسو چې ستا پر رسالت مطمئن شو. نبی علیہ السلام ورته وی تس غواړي چې هغه وشي، ستا سره ایدا ته به پس مطمئن کیږي. وی چې دا ونه راته وی چې دا نبی اخر الزمان دی نو مطمئن مشه. دا د قرآن کریم استاذ دی. نن بم یو خیرن او خیچن را پاسی وی بز اخیره پیغمبر ما، ز پیغمبر ما، د نبوت دعوه بدا خیرن او خیچن وکی. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې دا ونه راته وی نو او بمنم چې ته نبی اخر الزمان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی ورشدی ونی ته وایا، تو دی ونی ته وایا چې امام الانبیاء تا غواړي ته خوا تراش، تو زما قاصد شوی، تو دی ونی ته وایا چې امام الانبیاء وی چراش. هغه باندې چې وی ز روان شوم. دا د قرآن کریم استاد هغه سلسله را روانه ده نن دا مدرسې په شکل. هغه باندې چې وی چې لاړم هغه ونی ته مې وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا ته आवाज ونی ته خبره کولو، ونه دسی وسنډېدل او دسی وسنډېدل، زیلې روتلې او ځمکه یې سیرل او را روان شو. راله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته ودرېد. نبی علیہ السلام ورته وی دې زما د رسالت گواهی غواړي، زما د رسالت گواهی غواړي. دا د قرآن استاد، دا هغه سلسله را روانه ده، دا هغه سلسله او کړی را روانه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ونی ته وی ونوای اشهد ان لا اله الا الله وانك عبده ورسوله. الله یو دی، ته د الله بنده یو، ته د الله رسولی. باندې چې اوریدل حسبی حسبی حسبی، بس بس الله حبیب بس ته مطمئن شوم، نور خبرې دې نه کی. حسبی حسبی مال پورا ده، مال پورا ده، دا ونه رسخت کا نور ما سره مخامخ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ونی ته حکم وکوي ته ز په خپل ځای هغه ونه لاړله. هغه باندې چې امام الانبیاء ته یو درخواست کوم، وی څه درخواست کوي؟ وی یو درخواست کوم، یو اجازت راکړه چې دا تندې دې خپل کما، یو اجازت راکړه چې تندې دې خپل کم.